لامو نیمګړي ټول حاجات دي نو لامو نیمګړي ټول حاجات دي نو دا زندګي داسې حالات دي نو مننه لامو نیمګړي ټول حاجات دي نو دا زندګي داسې حالات دي نو څنګه به خشم چې په یو کلي کې څنګه به خشم چې په یو کلي کې ستا دیدنونه په ما قات دي نو مننه سړی کوم ځای نه کوم ځای ته یوسي مننه سړی کوم ځای نه کوم ځای ته یوسي د سیال غزل د سیال خیالات دي د سیال غزل د سیال خیالات دي غم ته اوږه ورکوم خان د مزه غم ته اوږه ورکوم خان د مزه ژوند ته دوکه ورکوم خان د مزه مننه غم ته اوږه ورکوم خان د مزه ژوند ته دوکه ورکوم خان د مزه ستا په نامه مې راټول کړي خیرات ستا په نامه مې راټول کړي خیرات ستا په نامه ورکوم خان د مزه ښکلی بیت دی دا بیت ډېر ښه بیت دی چېرته کې هم زور دې لیدلی که نه غمه د غم زور دې لیدلی که نه یوه شیبه یې جدا شوی له چا مننه یوه شیبه یې جدا شوی له چا د دې دا کم زور دې لیدلی که نه څه ښایسته بیت او څه ښایسته انتخاب دا بیت بیا ورو مننه یوه شیبه یې جدا شوی له چا د دې دا کم زور دې لیدلی که نه د چا راتلو ته انتظار دې کړی د چا راتلو ته انتظار دې کړی دا محترم زور دې لیدلی که نه څه ښایسته شعر دی واه واه مننه او دا ته چې وایې درنه ځمه هسې ملکزی صاحب دا ته چې وایې درنه ځمه هسې د درنه ځم د لوی لیزال رب په سپېڅلي نامه چې بخونکی او مهربان ذات دی د ورک ستوري ادبي خپرونې قدرمندو کتونکو په سلامونو مو هرکلی کوم په دې هیله او په دې امید چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي کتونکو نن مو په خپرونه کې له ډېره ښه بخته ډېر زیات محترم او ښاغلی الهام الدین سیال صاحب له موږ سره یو ځل بیا مېلمه دی ډېرو ملګرو غوښتنه کوله چې سیال صاحب سره یو ځل بیا یوه مرکه ریکارډ کړئ دا دی له ښه بخته له موږ سره مېلمه دی له ده څخه به خوندور شعرونه او انتخابونه اورو تر پایه مو ملتیا وکړئ او زه تاسو ته مخاطب یم نجیب الله ملکزی یو ځل بیا له ښایسته د ګلونو ښار له ننګرهار څخه نو سیال صاحب تاسو ته په خپرونه کې خرغلاس هرکلی او ستړي مشي وایم ستړی مشي هر کله راشي ډېره زیاته مننه چې راغلی موږ ته مو یو ځل بیا اعزاز راوبخه او تر دغه ځایه مو تشریف راوړی ډېره مننه ملکزی صاحب کور مو ودان چې زه مو بیا دعوت کړی یم او سلامونه د ورک ستوري ادبي خپرونې ټولو لیدونکو اورېدونکو ته او هغه مینهوالو ته چې زموږ د شعرونو غوښتنه کوي نو خوشحاله یم چې تاسو سره یم ډېره زیاته مننه قدرمن سیال صاحب دې نه مخکې خو موږ تاسو سره بېلابېلې مرکې ریکارډ کړي ستاسو په ژوند فن پوره غږېدلي یو که کوم ملګرو د سیال صاحب هغه پخواني مرکې نه وي کتلې نو لاندې په پیج کې تاسو کتلی شئ موږ د ده سره د ده په ژوند فند او د ده په شعر او د ده په ټول ژوند غږېدلي یو نو سیال صاحب زه خو یم چې د عامو خبرو نه به تېرېږو ادبي تنده به خړوبوو ملګري به هم په تمه وي نو څه شعرونه در څخه اورو ډېر مزه به وکړي ستاسو خیال او فکر ډېر لوړ دی او بل ستاسو د شعر یو کمال دا هم دی چې ډېر اسانه شعر دی نوي خبرې دي نوي ردیفونه دي ملګرو د سیال صاحب شعر واورئ او له ده له شعرونو څخه خوند واخلئ ډېره مننه ملکزی صاحب ستاسو په اجازه او ټولو ته ډالۍ وي دغه شعرونه ملکزی صاحب په سر کې به څلور بیتونه ووایم ډېر په مینه یې اورم بیتونه دي ملکزی صاحب ویړ جهان دی پکې تنګ یم زه ولې ویړ جهان دی پکې تنګ یم زه ولې د فلک سره په جنګ یم زه ولې تا همیش له ما نه څنګ کړی پوهېږم
تا همیش لمانه څنګ کړی پوهېږم خواهشمند دا ستا د څنګ یمه زه ولې هی هی څومره ښه څومره ښه مننه سیاست. رڼا هېڅکله په ما مینه نه شوه آها رڼا هېڅکله هېڅکله په ما مینه مینه نه نه شوه. شوه په رڼا مین پتنګ یمه زه ولې هی هی څه ښایسته بیت دی ډېر درز ښه بیت دی. جهان پوښتنه وکړه تا ونه کړه آها درز جهان پښتنه وکړه تا ونه کړه. مننه درز جهان پوښتنه وکړه تا ونه کړه چې دا ستا د در ملنګ یمه زه ولې واه واه چې دا ستا د در ملنګ یمه زه ولې واه. او بل غزل دی ملکزی صاحب آها په مینه در څخه اورو ستاسو شاعري ډېره ښه شاعري ده سیال صاحب. مننه چرته کې هم زور دې لیدلی که نه آها چرته کې هم زور دې لیدلی که نه زور دې لیدلی که نه غمه د غم زور دې لیدلی که نه چېرته دې هم زور دې لیدلی که نه چېرته د غم مننه چرته کې هم آها زور دې لیدلی که نه واه 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 غمه د غم زور دې لیدلی که نه آها یوه شیبه یې جدا شوی له چا آها مننه یوه شیبه یې جدا شوی له چا د دې دا کم زور دې لیدلی که نه هی هی څه ښایسته مننه. بیت او څه ښایسته انتخاب دا بیت بیا ورو. مننه یوه آها شیبه یې جدا شوی له چا هی هی د دې دا کم زور دې لیدلی که نه آها د چا راتلو ته انتظار دې کړی آها د چا آها راتلو ته انتظار دې کړی دا محترم زور دې لیدلی هی که هی نه څه ښایسته شعر دی واه واه. مننه او دا ته چې وایې درنه ځمه هسې آها دا ملکزی څه چې صاحب آها دا ته چې وایې درنه ځمه هسې د درنه ځم زور دې لیدلی که نه ډېر ښه دی یار دا ته مننه. چې وایې درنه ځمه هسې. مننه دا ته چې وایې درنه ځمه هسې هی د درنه ځم آها زور دې لیدلی که نه ای د ټوپک په مینه مست زلمیه آها ای د ټوپک د ټوپک په مینه مست زلمیه ای د قلم زور دې لیدلی که نه ډېر ښه انتخابونه دي ډېر ښه یاره. مننه او په دم دعا دې خپلومه الهامه آها په دم دعا دې خپلوم الهامه وایه د دم زور دې لیدلی که نه واه واه واه. وایه د دم زور دې لیدلی که نه واه. او بل غزل دی ملکزی صاحب آها غم ته اوږه ورکوم آها خان د مزه آها غم ته اوږه ورکوم خان خان د د مزه ژوند ته دوکه ورکوم خان د مزه واه 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 ډېر ښه. مننه غم ته اوږه ورکوم خان د مزه ژوند ته دوکه ورکوم خان د مزه خان د مزه ستا په نامه مې راټول کړي خیرات آها ستا په په نامه مې راټول کړي خیرات ستا په نامه ورکوم خان د خان د مزه مزه. څه ښکلی بیت دی دا بیت ډېر ښه بیت دی. مننه ملکزی صاحب ستا په نامه مې راټول کړي خیرات ستا په نامه ورکوم خان د مزه هغې چې لاس د مینې نه راکوم آها هغې چې لاس د مینې نه راکوم زه ورته زړه ورکوم خان د مزه او د وطن ننګ باندې شهید الهام ته د وطن ننګ باندې شهید الهام ته خوب کې اوبه ورکوم خان د مزه خوب کې اوبه ورکوم خان د مزه او بل غزل د ملکزی صاحب زما چاته نیت ښه نه دی زما چاته نیت ښه نه دی چاته نیت ښه نه دی د چا ماته نیت ښه نه دی دا نظام داسې روان دی د چاته نیت ښه نه دی ډېر ښه مننه زما چاته نیت ښه نه دی د چا ماته نیت ښه نه دی دا نظام داسې روان دی د چاته نیت ښه نه دی د دې نن سبا مجنون کو هیڅ لیلا ته نیت ښه نه دی مننه د دې نن سبا مجنون خو هیڅ لیلا ته نیت ښه نه دی هغوی ټول خپلو کې یو دي ما او تا ته نیت ښه نه دی هغوی ټول خپلو کې یو دي هغوی ټول خپلو کې یو دي ما او تا ته نیت ښه نه دی د پنجاب منافق پویم پښتونخوا ته نیت ښه نه دی د پنجاب منافق پویم پښتونخوا ته نیت ښه نه دی پښتونخوا ته نیت ښه نه دی لامو نیمګړي ټول حاجات دي نو لامو نیمګړي ټول حاجات دي نو دا زندگی داسې حالات دي نو مننه لامو نیمګړي ټول حاجات دي نو دا زندگی داسې حالات دي نو څنګه به خشم چې په یو کلي کې
څنګه به خشم چې په یو کلي کې ستا دیدنونه په ما قاد دي نو واه 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 څه ښایسته بیتونه مننه سړی کوم ځای نه کوم ځای ته یوسي سړی کوم ځای نه کوم ځای ته یوسي مننه سړی کوم ځای نه کوم ځای ته یوسي د سیال غزل د سیال خیالات دي واه واه د سیال غزل د سیال خیالات دي سیال صاحب وروستی غزل هم در څخه اورو ډېر خوند او دغه وروستی غزل د ملک زیر صاحب بیرون ښه دی خو درون پکې هېڅ نشته بیرون ښه دی خو درون پکې هېڅ نشته یوه ذره شیمه د یون پکې هېڅ نشته او زندگی د انیمیا په رنځ اخته ده زندگی د انیمیا په رنځ اخته ده د سکون په نامه خون پکې هېڅ نشته ستا په شتون کې ستا بېلتون احساسوم مننه ستا په شتون کې ستا بېلتون احساسوم پر سکون ژوند د سکون پکې هېڅ نشته واه واه ډېر ښه مننه او نور په خپلو خدای هر څه دي لورولي نور په خپلو خدای هر څه دي لورولي یوه ماده د پیوستون پکې هېڅ نشته واه واه ډېر مننه پښتانه لا ورکوي بدو کلونی مننه پښتانه لا ورکوي بدو کلونی پښتانه د لا بدلون پکې هېڅ نشته ډېر ښه سیال صاحب او مننه ستا لپاره ستا الهام کوي لګیا دی ستا لپاره ستا الهام کوي لګیا دی حوصله نور د ژوندون پکې هېڅ نشته حوصله نور د ژوندون پکې هېڅ نشته ډېره مننه ملک ډېره زیاته مننه قدرمن سیال صاحب چې راغلی او ډېره ښکلې شاعري مو وکړه زما خو ډېر زیات خوښ شو ټول غزلونه ډېر انتخاب غزلونه وو او ډېر اعلی غزلونه وو ډېر ډاډ واخله حتما د کتونکو به هم خوښ شوي وي نو قدرمندو کتونکو تاسو مونږ ته راکړه اجازه تر بیا ښه وختونه ښې چارې الله رحمان